پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب وایي چې د فساد او د نفرت مې زړه تور دی، محبت زما په ذهن باندې سور دی، چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، غنم رنګ دی که سپین دی او که تور دی. بلنه ورکوم خپل زلمی ملګري ګران ملګري د خرړۍ اوسېدونکي مبارک ارماني صاحب چې هغوی راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. ستاسو په تود هرکلي سره مبارک ارماني. که سوال د امن کې په سوال دی وجني، پښتنه وجني په هر حال دی وجني. که سوال د امن کې په سوال دی وجني، پښتنه وجني په هر حال دی وجني. یوې بدنام کړي تمامي جهان ته، بل چې دی وجني په کمال دی وجني. دغه نظم به ووایم چې زما پیغام زما قاتل دی، زما پیغام زما قاتل دی، سریام زما قاتل دی، وخت زه داسې بدنام کړی ګام په ګام زما قاتل دی. چې په کوم ځای پښتن پروت دی هم په هغه ځای کې درد دی، چې دا خلک ظالمان دي که دا وخت دومره بې درد دی، دی خو ما پورې خندا کوي، دی زما د څه هم درد دی. چې په کوم ځای پښتن پروت دی هم په هغه ځای کې درد دی، چې دا خلک ظالمان دي که دا وخت دومره بې درد دی، دی خو ما پورې خندا کوي، دی زما د څه هم درد دی. چې نامه د پښتون اوري بازي وایي دهشتګرد دی، دا الزام زما قاتل دی، سریام زما قاتل دی، وخت زه داسې بدنام کړی ګام په ګام زما قاتل دی. زما پیغام زما قاتل دی، سریام زما قاتل دی، وخت زه داسې بدنام کړی ګام په ګام زما قاتل دی. په جذبه ډېر زورور یم، په خیالونو کې الوزم، زه د وخت نه مخکې کېږم، اسمانونو کې الوزم، الوته مې په نصیب دی په بمونو کې الوزم. په جذبه ډېر زورور یم، په خیالونو کې الوزم، زه د وخت نه مخکې کېږم، اسمانونو کې الوزم، الوته مې په نصیب دی په بمونو کې الوزم. کله کله د مانځه په رکاتونو کې الوزم، حقیران یم غږ نه کوم، دا مقام زما قاتل دی. په جذبه ډېر زورور یم، په خیالونو کې الوزم، زه د وخت نه مخکې کېږم، اسمانونو کې الوزم، الوته مې په نصیب دی په بمونو کې الوزم. کله کله د مانځه په رکاتونو کې الوزم، حقیران یم غږ نه کوم، دا مقام زما قاتل دی، سریام زما قاتل دی، وخت زه داسې بدنام کړی ګام په ګام زما قاتل دی. زما پیغام زما قاتل دی، سریام زما قاتل دی، وخت زه داسې بدنام کړی ګام په ګام زما قاتل دی. د زمانه څه خبرې څه اختر په ما تېرېږي، شپه که ډېره وي ناتر څه خو سهار په ما تېرېږي، لیونتوب ته مې نږدې یو اثر په ما تېرېږي. د زمانه څه خبرې څه اختر په ما تېرېږي، شپه که ډېره وي ناتر څه خو سهار په ما تېرېږي، لیونتوب ته مې نږدې یو اثر په ما تېرېږي. دا رښتیا دي دا به وایم چې نهر په ما تېرېږي، هر ماښام زما قاتل دی، سریام زما قاتل دی، وخت زه داسې بدنام کړی ګام په ګام زما قاتل دی. زندګي مینې له پیدا ده، زما یې هم په دې سلا ده، بغیر د مینې خو بلا ده، مینه د دوو زړونو رضا ده، زما زړه نشته ما دې نه مجبوروي نه. د مخلوق نه یاره مه کوه نادانه، طاقت صرف د خپل الله منې انسانه. دا دنیا په حقیقت کې امتحان دی، هیڅوک بچ نه دي د خدای د امتحانه. او پردی حق چرته په هیرم ونه خورې، خپل عمل د لارې مل دی مسلمانه. په مثال د اصحابو ایمان جوړ کا، هر بنده ته ګوره دروند خپل ځانه. بختور هغه بنده دی حقیقت کې، بختور هغه بنده دی حقیقت کې، د ایمان سره چې لاړ شي د دنیا نه. بختور هغه بنده دی حقیقت کې، د ایمان سره چې لاړ شي د دنیا نه. بیوقوف د زمانې دی نه پوهیږي، چې حق واوري ځان خفه کړي د ازلانه، چې حق واوري ځان خفه کړي د ازلانه. دوه درې شعره سره نور شریک کومه شي. دا هر څه به درنه یو ورځ پاتې کېږي، د ذرې ذرې تپوس په درنه کېږي، چې په خپل علم دې څومره عمل کړی، هر عمل به دې ښکاروي نه پټېږي. او ژوند تیر کړی دی د چا په بندګۍ کې، د ایمان زور به دې هلته معلومیږي. ژوند تیر کړی دی د چا په بندګۍ کې، د ایمان زور به دې هلته معلومیږي. مال دې څنګه دی ګټلی څنګه خرچ کړی، په محشر به بیا په خپلو کړو شرمیږي. او ډېر مخونه به وي سپین پکې ازلانه، ډېر مخونه به په دغه ورځ تورېږي، ډېر مخونه به په دغه ورځ تورېږي.